السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن زه تاسو ته یو داسې ذکر او وظیفه ښیم که تاسو دغه وظیفه وکړله، الله جل جلاله به په تاسو باندې خپل رحمتونه، برکتونه او فراخ رزق بارانونه راووري. الله جل جلاله به تاسو د خپل رزق او د خپل انعاماتو نه محروم نه کړي، بلکې د هغه رحمتونه، نعمتونه او رزق په تاسو زیاتوالی سره په تاسو نازل کړي. دا یو داسې وظیفه ده چې د حج په ورځو کې د ذوالحجې په میاشته کې هم دغه رنګ د ربیع الاول، محرم، رمضان او شعبان مبارکو میاشتو کې دا لوستلی شي. حتی په عام ورځو کې هم تاسو کولی شئ. دا ذکر په خپله ژبه جاری وساتئ. دا وظیفه زه تاسو ته یو ډالۍ په توګه وړاندې کوم. دا د حدیث شریف وظیفه ده. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا ذکر په خپله لوستلی دی. صحابه کرامو او اهل بیتو هم پې عمل کړی دی، او د الله جل جلاله ډیرو اولیاء کرامو دا ذکر په خپل همیشه ژوند کې عملي کړی دی. د دې ګټې دومره ډیرې څرګندې دي، د دې فایدې دومره څرګندې او واضحه دي چې د الله جل جلاله د نیکو بندگانو په ژبه همیشه جاری پاتې شوې ده. کله چې د برکت ورځې راشي، ډیر خلک د دې نه غافلی، نه نامناسبه عبادت کوي، نه د قرآن کریم تلاوت کوي، او نه د نیکو اعمالو اهتمام کوي. حال دا چې الله جل جلاله د سختو نه رستو اسانی راولي. کله چې انسان په ستونزو پریشانیانو کې وي او الله جل جلاله یاد کړي، الله جل جلاله ورته سکون، راحت ورکوي. نو دا یو خاص تحفه ده زه تاسو ته وړاندې کوم. نارینه او ښځې دواړه دا ذکر کولی شي او خپل روزانه ژوند کې معمولی ګرځولی شي. که دفتر ته ځي، کاروبار ته ځي، د مانځه دپاره روان دی یا سره بل مقصد دپاره روان دی، دا ذکر په خپل ژبه جاری وساتئ. هغه ذکر دا دی: الله اکبر کبیره والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. الله جل جلاله د ټولو نه لوی دی او ټول حمدونه هغه دپاره دي، او الله جل جلاله پاک دی. سحر او ماښام په هر وخت کې که تاسو کوم کار، معامله یا سفر ته روان یئ، دا ذکر سل ځله ولولئ او بیا دعا وکړئ. او که کومه خاص ورځ وي لکه دا ورځې د ذوالحجې او د اختر ورځې، انشاءالله د دې ذکر په برکت رزق به هم زیات شي، برکتونه به هم ډیر شي، نعمتونه به فراخه شي، الله جل جلاله به ستاسو نه راضي شي. دا یو خاص ذکر دی، په حدیث شریف کې ذکر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله کړی، صحابه کرامو کړی، اهل بیتو کړی، اولیاء کرامو پې عمل کړی، هغې هم خپل معمول جوړ کړی. موږ او تاسو هم په خپل ژوند کې راولو او عمل پې وکړو او فایدې ترې نه واخلو. دا ډېرې اهمې ورځې دي او ډېرې قیمتي ورځې دي. په دې کې دعاګانې قبلیږي او اعمال پکې الله جل جلاله قبلی. دا په غفلت سره تیرول نه دي پکار، دا په بیدارۍ سره تیرول پکار دي، او خپل اعمال پکې قیمتي کو او خپل ذکر اذکار پکې وکړو، په غفلت سره رانه تیر نشي. الله جل جلاله به موږ له هغه څه راکړي چې کوم په عام ورځو کې موږ ته نه میلاویږي. د دې نه فایده والو دا یو کال پس بیا راځي. الله جل جلاله دې موږ له پې عمل کولو توفیق راکړي.